د تورغر د واقعې د هلک د ورور بیان ناغه یار ویډیو را سره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده په تورغر کې چې کومه واقعه راغلې وه هغه هلک یې وژلی دی او د هغه نه پس چې دی نو د دې هلک د ورور بیان ناغه خو د ورور یې واجبه الفاظ استعمال کړي دي چې آیا دا په حقیقت یې که نه ملګرو دا چې دی نو د دې ورور دی په سعودي عرب کې دی دې سیټه به تاسو تصویر ښکاري یوسف جان له انټرویو ورکوي او دا وایي که نه وایي زما دا ورور چې وژلی نو دی د پیسو دپاره وژلی دی وایي موږ چې دی ما پیسې ګټلې خپل ورور له مې رالیږلې او ورور چې دی نو هغه به خرچولې هغه به خرچ کولې او زما ورور چې وژلی نو دی د پیسو دپاره وژلی بیا دا خبره هم وکړه چې دوی زما ورور وژلی دی که نه دوی ځان ته پښتانه وایي او دوی به ورسره جینۍ هم وژل وي ښه دا زه نه یم د سیټه چې تاسو ته نوجوان ښکاري د یوسف جان له انټرویو ورکړې ده او دقه خبره کوي ملګرو وایي که دوی ځان ته پښتانه وایي نو په کار چې جینۍ ورسره هم وژلې وي وایي دوی جینۍ پرېښې ده او زما ورور چې دی نو په بېدردۍ باندې وژلی دی هغه یې د دنیا نه رخصت کړی دی سیټه چې نوجوان ښکاري دا دغې بیان دی د بل نوجوان چې دی د تره زوی دی دا وایي که نه چې دا ډېر ښه نوجوان یو ښه هلک و سمیع الله نوم یې چې دی دا کوم هلک چې دی تورغر ته تللی او په جینۍ پسې او بیا چې دی نو د هلک ایشتلی و ملګرو تاسو ته به پته وي که نه چې د دې اخرنۍ ویډیو به تاسو کتلې دغه هلک وایي که نه ما اوس پرېږدی وایي زه به بیا چېرته هم غلط کار ونه کړم او دغه اخرنۍ ویډیو کې دا خبره کړې وه اوس دا تره زوی وایي که نه چې دا ډېر زبردست هلک و 23 سال یې د ما سره تېر کړي لکه د دوست په شان دي او دا بالکل زبردست هلک و وایي دی چې دا نو پلار وفات شو چې کله پلار وفات شو نو موږ ګاونډیانو ته حواله کړو دی چې دا نو د ګاونډیانو خدمت به کوو ګاونډیان پرې ټول ژاړي ګاونډیان پرې ټول خفه دي چې یو ډېر زبردست هلک و وایي دی چې دا نو د علاقې او د کلي لپاره ډېر غټ خدمت کړی و چې چېرته به ټرانسفرمر خبره راغله چېرته به نوره څه خبره راغله نو وایي دا پکې مخکې و او دی به کوشش کاوه چې زه د خپل کلي او د خپل ګاونډیانو او دا خدمت به ضرور کوم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په تورغر کې چې کومه واقعه راغله او دا ورور وایي که نه چې دغه جینۍ نه دی ایشتلې صرف چې دا نو زما ورور ایشتلی دی او که دوی ځان ته پښتانه وایي او دوی په ځان کې غیرت پیدا کوي نو په کار چې دواړه ایشتلې وي دواړه دنیا نه رخصت کړې وي ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایه تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو په تورغر کې چې کومه واقعه راغله نو ټول خلک یې سم خفه کړي دي آیا په دې باره کې څه وایي چې رښتیا د پیسو دپاره چې دی نو هغه داسې کار کړی دی د سمیع الله هلک یې ایشتلی دی د دې هلک دا ورور یې ایشتلی دی آیا په دې باره کې تاسو څه وایه زه هم ډېر زیات حیران کړم که نه چې د څلورو بچو مور او د یو وړوکي هلک سره چې دی نو تعلقات و ملګرو د دې 26 سال عمر دی خپلو او په 26 سال عمر کې هغه د دنیا نه لاړ ملګرو دې باره کې څه وایي خاوند کمنټ ضرور وکړئ